الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورسات اوس بیان د بخنی ثم عفونا لبهم معفو عنكم ساسنا من بعد ذلك ورسيد كان لعلكم تشكرون. دیر پارا چې الله شکر وباسي. شکر سمانه توحید دا معنی ابن کثیر خازن قرطبی ټولو کړی دا. شکر دا معنی ګناه بنه کوي دا الله د نعمتونو اثر دی پتا کار شي نعمت چې الله تعالی درکې ته بده شي وي الله زه خو اهل دی نه یم دا ستاسو احسان دی چې ما سره دی وکی الله سره مؤمن ساتي داغه ثنا بکای اې دې نعمت نسبت بکای اغلا داغه خدمت بکای داغه مخالفت کې بودريږي نه چې کوم شي امر کړي آل تبزان حاضر دا ټول چې راځم کې دا شکر دی. ورسات اوس دلیل نقلی وَإِذْ آتَيْنَا اللَّهَ شکر مورکه موسی علیہ کتاب والفرقان ومعجزین لعلکم تهتدون در پاره چې مقصد لور شيږي. الکتاب کې رب العالمین جی تورات احدی تورات ایجنسی کتاب فرقان دا هغه تفسیر دی. دیم قول دا چې فرقان نه مراد معجزات. دریم روب تهتدون دلیل په دې معنی چې هدایت او ګرسل په آسماني وحی کې دی. یو سړی وغواړي چې الله مال هدایت وکړي دا مخلوق په یو کتاب کې هدایت نشته چې هدایت دی نو هغه صرف قرآن او سنت کې د الله په کلام او د نبی په سنت کې. ورسا کې بیان د توبه وایي قال موسی چې کله موسی عليه السلام له قومه دی خپل قوم ته ویل یا قومي ثم عذاب ورکړي ای زما قومه. دای انسان چې دعوت کوي نو هغه خواږه الفاظ استعمالي. قرطبی نقل کړي وزما ته مثال بشان موسی علیہ السلام نه دی زما ته مخالف مثال بشان فرعون نه دی چې موسی فرعون له خواږه الفاظ استعمالي په دعوت کې نو ته به خامخا استعمال ډیر نرمۍ سره. قوم ورسوي انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی په خپل ځانونو په نیول استاسو اوس کله په اولوهیت باندې اتخاذکم العجله اسکه ملاح کې فتوبوا توبوا با سید خپل الی بارکم د خپل خالق لا باره هغه ذات لویل شي چې انسان له اندامونه ور کړی په خپل خپل ځای کې به برابر خپل ځای کې سترګې خپل ځای کې لاسونه خپل کیسه شکونه الله درکړي الله نه ثواب چانه موقع تکړه الله یو شوران کوي شکر خو الله راکته کول پکارو. فقط لدی کې دوه قول یو داش دا تفسیر د توبه دی دې په توبه کې داوا شو وجل زمون توبه را اصل کې په مانته په خپل باندې استغفار زیره ګنا نه هجرت ګنا د الله لپاره پر خودل د الله حق الله لور کول د غرغرینه مخ کې د مخلوق حق مخلوق لور کول ډیر زر توبه استل. دیم قول علماء ذکر کړی چې توبه وباسي په شبه باندې نو فقط انفسکم زالون موجنه عمل دواړه شی راځم کوي ځان څنګه وژنې شي بل وژنه وستا وژنې کړه. مفسرین ذکر کوي دوی شکر تیار شو دی بل وجل ان شاء الله معاف ځکه دوی اخلاص وکړو. دیم قول دا چې یو بل وجلی به موسی علیہ السلام ډېر دعا وکړه څومره خلکو وژل شو بس علم الله لا دا خلک کوم عادت دي دین اهل علم فرمایي چې د يهود خپل تاریخي واقعات دي. ذالکم خیر لکم الله اذا تاسو غره دي عند بارکم فنز خالق ساسو فتاب علیکم الله رحمت پتا سراتاو کې اسانته وکړه چې کله مرشد څنګه ورمانه الله توبه کوي قبلې جواب دا چې تاب معنا تخفیف. دویم چې کوم خلک ژوندري په دوی انه یقینا الله تعالی چې هو التواب الرحیم ډیر توکل قبلون کې به حرم ربان دي. ورسا کې دوی به ادبی آیات کې درې تفسیر دي. یو دا چې کله موسی علیہ السلام ورته توبه وباسه په قتل مړ موږ الله خو له ورش خدای نه مونږ چې الله موږ سره بری راس قبول ونی کی ان شاء الله په قهر راوښ. دیم قرآن موږ لیکل شي کله تورات راولي ګوزیلا تورات کې ګران احکام وو دوی ویل دا خو موږ نه مونږ تر څو پورې چې موږ مخامخ د الله سره خبرې ونی
الله ورمانه عذاب راوست چې خلم وړه او خبره مډېره غټي وایس قلتم چې کله تاسو ویلیا موسی څومره بیا دبو لن نؤمن شرط من تصدیق نه کوله کستا حتا نر الله جارا چې موږ ګور الله تعالی مخامخ درش دیم قول دا چې شهرونه جهر مړ شقي والی موسی عليه السلام باندې سترګې راوړګې کړې رسول الله ملګری دې شو ابن کثیر البدایه کې لګي چې کله په قران نه ناسو تابره ګمان کوله کې بسرونو باندې مرغان یا عام مجلس کې غلی بناسو شوار ابو بکر او عمر نشه من نبی لکاته او نبی ویدو لکاته فاخذتكم الصاعقه وني ولتاسو تندر وانتم تنظرون او تاسو قتل بالله صاعقه را من اور تندر یتا سګوري آثار نمبر کې وبل چې کله مړ کړه موسی عليه السلام الله له دعا وکړه چې الله قوم وسوي چې دا خو دوه وشه د په دعا باندې صلی الله رسول لیکل ثم بعثناكم الله به متوسل اوچت کړي من بعد موتكم رسل ساسو دې مرګنا لعلكم تشكرون دې فارش الله شکر توحید وباسي توحید منی دل تقریبا به سوال لې چې د مر نور صلی الله علیه وسلم دې ایدا به مکلف دي وکني دي جواب دی چې کله سړی مرشي هغه به راژوندې شي د باندې به تکلیف نشته خدل تر مرګ عقابي وو الله خو عذاب پر راوستو د اجل مرګ نه دی مسبل نعمت مهاجر دي چې نشته الله د خیمه تنظیم وکي اورېس خوراک او ساک تنظیم وکي دا څومره لوی نعمتونه دي مونږ لم الله وي شکر تاسو هجرتونه وکړو څومره نعمتونه مې درکړو چې کله مې به ادبي وکړار څنګه راخیات کړ سورې کې مونږه ولنا کې معنا د سوري علیکم الغمام الله پتا سناري سپین اورېس غمام معنا نری سپین اورېس سپین اولی ویلي تور اورېس کې انسان قیدی دویم نری ویلي ویلي چې د نور داسترې پټه کړی کړي سړی به خوشاله دی خیمه غونډه شو وانزلنا عليكم المن والسلوى والفتاش من الله ترجمين او شيء حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د زمکه یو کې بارک ودام من دی انا به تکلیفه من بارک د علماء مختلف توجيهات دي وګه شاول غنم شربت عسل سلوا معنا مړزان پاخه اقام دیم قول معنا شي دلیل به دې چې دانش دی او دوی برانه ولا او بیا به زبا کول دا شینه په هغه ځای کې چې الته غنمې شنه پسونه لیکن دلته نشتا الله یې موږ راوست د زموږ نعمتونو منه بارن رااله دلته عبارت موږ ورته ویلې ورو خوراک کوي من طيبات ما رزقناكم د مزیدار اسنه چې کوم رزق تاسو درکړې لري طيب دا معنا حلال وما ظلمونا الله دې خلق نیم ګرځي او نکړه په مونږ باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون په خپل ځان باندې ظلم کړي دي الله رسول نقصان ورکوي شي دې کبد دې بس ستاره متوجي دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کدا ټول دنیا انسانانو پیران راځم شي دي متقین انسان بزړه کې نه تقوا د الله اولوهیت کې زیاتواله نشي کو چیرته ګناګار شي الله له نقصان امر نکي ګټو تاوان د ارچ خپل دي نیک او بد ورسات اوس بیان دي تمره بيدا بخلق دي ځکه ورته کوم خبره کوم الله یې عمل کې نه راولي کوم عمل چې ورته کوم عمل کې نه راولي الزجر بتبديل القول والعمل امام بخاری لیکي د آیات کې الله رټنه ورکړه په دې خبره باندې چې قول او عمل ولې رد کوي وایس قلنا چې کله موږ ویلې او ادخل هذه القريه داخل شي دي کړي لرا کوم کله بس علم الله لا ډیر اقوال علماء ذکر کړي فلسطین اریا الیا وغیرہ دغه دوه قول دي یو قول دا موسی علی السلام د ویلو چې جهاد انکار وکړو بدمعشان دي څلوي کړو دی به تحت وشیدل یوشع علی السلام الله راولې غوې ترغیب ورکړي د جهاد لپاره دویم قول دا چې جهاد مسله التزام له دا ځان له مسله دی بل کړي دي وکلو خوراک من هذا دینای تم چرتم چې خوکه رغدن پراخه وادخل الباب او داخل شه دروازې لرا سجدن ان هنا حالات کې الباب دا معنا دروازه سو کې باب المسجد ای وخت کې جمعات نو
مستدرک د حاکم کې راځي ودا چونکه ټوټه ورنځک الله سجدان خیر راغی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کول الله زره مجاهدین وسره و اذا خپل تندې مبارک دومره کته کې چې دوی پر پالان باندې ولګي دوی شړلې چاره بوختنه وکړه دا ولې چې کله دې جنا وتم نه وای جواب ابو بکر څومره ملګری الله موږ لراکړو شکر شنه خو پرې ده اې دې وجنه سجده معنا سجده شکر وکي تاسو کله مولا قوي ولا وقولوا بأوه حتة دا لفظ حتة معنا استغفر الله حتة معنا لا اله الا الله يخبر دا لفظ كده زور دا معنا وا نغفر لكم نمن ما بتاسو لا خطاياكم ساسو غناونا وسنزيد المحسنين وزر دې شم زيد ثواب نه کانو ثواب المحسنين محسن دا معنا د الله رب عمل کې د نبی سنت برابر ورسات کوس رد دې څه چلو کې الله یې ګډ وډ کړار فبدل الذين پس بدل کې هغه انسانانو چې ظلم کړو قولا وینا غیر الذي شوا دا هغه وینا نقیل لهم چې کوم دوی ته ویل شي و دی له حته ویل شي دوی حنترا غنم را وربشرا یا اخذوا غیر الذي بل واخذوا نو وس جزاء من جنس العمل دا بد کار وکي الله بد سزا ده فانزلنا الله يمغروا على الذين فاغ انسانون چې ظلم کړو ورجن ټوټه د عذاب من السماء دبرنا بما كانوا يفسقون په سبب د دوی چې کړي بي دیني دا تعون مرس پر راغی آیات دلیل لپاره چې کله انسان شریع الفاظ یې تغییر او ترمیم کوي بل شي انسان باندې الله تعون مرز راوړي شریعت کې چې کوم الفاظ راغلي هم الفاظ به استعمالي کمه زیته منه کوي انزلنا الله يمغروا ورته مقابله نشي کولای على الذين معنا صرف هم دوی عذاب دي جناب النعمت موسی عليه السلام له قوم ویل موږ له وب پکار دي یو کانه والله موسی عليه السلام لوي ویلي وی واچ کله والو نه له دوله شنه جوړ شي ارقه خاندان خپل شنه معلومه کړه وایس پاتیم چې طلب دوبو کې موسی عليه السلام له قوم دي خپل قوم لا استسقاء طلب دوبو شرط کې لري په نفس دعا راغلي منبر باندې نبی صلی الله علیه وسلم ناس دعا کړې مونږ مشتا جاهلیت کې عادت دا وشدي به غوار واسطه دې درکه پورې بټوټي یو تړلې به پرې مقام کې ایله به ور واچو ای بچي غوالي نو رسول مهربانه کو به اوس باران کې الله یې نه دعا وغواړي حدیث کې راځي عمر رضی الله عنه ویل کنه توسل الیک بعم نبینا معنا داغه په دعا مخکم نبی نه دعا وکړه اوس دنه غواړو وقلنا ویل منګه شو او بیا شاګه پر خپل امسا باندې الحجر دا کانه امسا دې په اختیار کې ونه څه ویل عصاکا ډېری پیری د امسا دي سنت دان بیاو دې پاڼ پیرا تو غلي کیږي کله کزما کې بینرمېږي سورې په جوړيږي ستره په جوړيږي زناور مقابله په کېږي تقریر کې نیولې کېږي الحجر کم کانه سو بیا کانه چې موسی عليه السلام جامع تختولې وي سو بیا عام کانه لري امام ماجد لیکلې وې دي اندازه معلومات څو پټې دي غدواله طول عرض د مخه طرف سره د مخه طرف لمایل نه دومره دې لکه روي د ګډ سره اوسم به بعض علامات بنا بر هر تقدیر دلته عبارت ده پزوره بها موسی غواله فانفجرت الله روان شمنو دین ایست عشت عین دولشنی دلته ویل انفجار ورس براشي فن بجسد انفجار زمان لګ انفجار زمان زيت فلوي کنه انفجار وشو منه جلق وشو ازيك جلق سره وبوتل تاو تعرض دي مفسرین ذکر کوي شاول وخت کې لګي اخر وخت کې زيت شو یا د ضرورت موافق خبره وا په دې طریقه باندې چې کله به دا سم مسله ونه لګ وبو چې دیګ وغیرہ دا به ډکونه به زیاتي مفسرین د آیات په تشریح کې به واجبہ خبره لیکي یو کور کې د اتحاد او د ژوند د فارغو طریقې الله خو دې دي چې کور کې جنجال اختلافات یا د تقوا ځان کې راولي که تقوا نشته راوځي به جدا شي
د دوله شنی ور جوړ شوی قد علم كل ناس الله یو په جندل هر یو ګروپ مشربهم د خپل ګودرا هر چا معلوم ځه پلانې دا پلانې قوم زه معلوم ویلې مون خوري سکل کوي مې رزق الله د الله د رزقنا مگر زه په الارض پرېزمه کې مفسدين فساد کوونکې رزق ټول د الله دی خپل تشریفوږي ځکه الله را لګلو تعصب دي کې معنا د فساد او تجرید دی څه مطلب انسان چې کله خوراک څخه کیو بیکار نه کېدنه خپل فساد جوړیږي چې سړی ځوان می خوراک وسه په خېټه مړي بل دنه ګناه کیږي ځکه الله رب عزت دا مخلوق تقسیم کړي په دې کارونه باندې ورسات اوس دوی لبل زجر دوی مړ دا خو موږ څه کوو موږ له دال مال پکار دي دا شی پکار دی هغه شی پکار دی او نور جرمنی الله بیانې وَإِذْ قُلْتُمْ شَكَلَتَا سُوِلِيَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ چرته موږ صبر نکو علی طعام واحد په یو طعام باندې خو طعام نو زیتو درو یو وخت کې راتلو ځکه الله یو تعبیر وکړي یې ونه واوا فدع لنا ان دعا غواړم له دربنه دی دلیل به چې بل چا دعا مطالبه کول خو هر وخت مطالبه کول ابن تیمیه رحمه الله فرمایي دا بدعت بلکې ځان نه کوي عام انسانانو مطالبه دعاګانې به غواړي په مانځ کې نکانو خلکو له خلک دعا غواړي رب لفظ کې اشاره د وسیله ده عبد الله بن عباس فرمایي چې کله دعا په اول کې لفظ رب بنا راشي الله خامخا قبلي سورته وای یخرج لنا چرو باسم لنا مما تنبت الارض سجدا اسمه کې راټو کوي من بقلها شام ترکارین دی وقت آیا د قشان تریو بادرنګا فومها اوغا فومها منا غنم یا عام حبوبات لوبيري بل شری بل وعدسها ونس وبصلها وپیس اهلینا فرمای باز وښته باز لاند باز یخته باز ګرم حکیم د حکمت برابر سوال نه کړیو قال موسی علیہ السلام زجرن ویری غصش دا څه کم بخت انسانانه آیات تاسو بدل کې اخله الذي اغشوا ان شادر نجدره بالذي مقابل لا څه هو خیر شي غره دي ادنا منا نجدي یا ادنا منا حیثیت کم دي ابل ولي غره دي الله را لګي بغیر تکلیف نه دي حلال دي پیدمن دي مفت دي شبهه به کې نشتا به تو مصر نوکته شي کارلا مصر کې به دوه قريه دا موجوده مصر قاهره والا دی ورته ولي ویلي سید قطب لیکلي فی ظلال القرآن کې وې دي کې اشاره ده رشي دي مصر د فرعون لا زغلولي وای الله د منصوم انعاماتو بالطلار شمال در غلام زامن شي زی تاسو غلامي د مصر ویل دي مراد عام کار دي کار کې دا پړي مړي اوس پنه مسپنه و سپاره ماره دا شونی فإن لكم يقين شساز فارما سألتم اسج دا سوال کړي دي راغ عليهم ذل بدي من ذلت او مسکنه فقر ذلیل شو آیت باندې سوال چې يهود نصارا خو مالدار دي خلکو لوي ګر چې موږ تاسو ملکونه جوړو اقتصاد هم برابر و یره پلان ډېر پوهه دخل د ملک اقتصاد دغه په ځمانه په باندې ودري دیږي چې الله فرمایي چې دا خو ذلیل دي نو ځکه خلکو خبره شي لکه الله د الله نو خارج کو خلک مالدار دي یو جواب امام ماجدی کړه معنا په دې کې عام خلک غریبانان دي لږ خلک به مالدار دي الله عام خلک یې کړی دویم يهود کو څومره مالدار شي خو لیکن دا ډېر ذلیل دي فقیران دي ځان غریب کار کوي درې مفسرین معنا کوي دلته کې ذلت په معنا د اخلاق دي يهود نصارا په اعتبار د اخلاق سره ډېر سپک خلک دي قران کې الله فرمایي شر البریه څومره حیوانات چې په دې ټولو کې پریوتی حیوانات هم دا کته دي اخلاق دومره سپیری دي ډېر اختلافي مسله ده تجارت بهتر دی او ذمہدارا چا دا ذکر کړي چاغا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم کور لراغی اسپار شیخ مقداشینی وې د ودار زړه اسباب لري کوي قرطبی لیکلي دی ودا کړي خوشل پکې دا چې حلال مسلې غلا پکې نه مونږ او د سیدی پابندي
خو به هم دا سره پریشانی کې چاودي ستړي چا ویل چې نه تجارت وباء د اخر غرت شو الله په غضب باندې د الله د خوانه الله ورته غصه شو دا د الله صفت دې کوم چې داغه د شاه مناسب الله ولي غصه کوي جواب ذالک بانهم ذالک یقینا دوی کفر کړي دي به آیات الله د الله پایتونو ويقتلون او به وجل دي انبیاء بغیر الحق بغیر د جرم شرینا انبیاء وجلی موږ د نبی قتل کوشش هم کړی دی یحیی حلال کې زکریا علیہ السلام یاره کې د ورځې ډیر له سوان بیا وشو دومره بدبخت انسانان چا ویل ضرب معنا ده خطر معنا ده ضرب شدید خدا عربي کې نشته دوی وایي کو وجلې شنو بیا خو الله وعده کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب د رسول الله سره کړی دا یا الته کې دا معنا چې شهادت لوی نعمت دی یا د انبیاء او رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله نشي کولای معنا بحث اذ حق ور پورنه دی وجل یا جرم شرعي چې شادي شوه یو زینه وکړه یا مرتد شو یا قتل وکي ذالک بما عصوا دا په سبب د دوی چې دینه پرمانی کړي او کان یعتدون او د تجاوز کړي دي اسیان د الله حق اعتدار مخلوق يهود چې ظالمان دي امید الله حق طرف کړي دي مخلوق حق ورسا چې اوس دعوت دې صحیح ایمان لا يهودي كان سوارادي كعام خلق ان الذين يقيننا انسانان چې ایمان راوړي والذين واغ انسانان هادو شا يهودي يهود له يهود وي مفسرین بیانې وې دي وجدار دوی له يهود په دې مناسبت باندې ویل کی دوی ویل ان هدنا الیک یا الله تعالی رجوع کړی دا درغلی استاخ والا دیم قول موداز کې چې د یهوذا اولاد دي دریم شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي لانهم يتحودون وقت القراءه کله به قران ویل تورات به ویل څه بخوسیدل د يهود عادت لکه اکثر مرز قارانو کې دي کار دا چې انسان برابر کینی نه نسواراو کې معنا د نصرت د دوی د انبیاء او نصرت کړي دي کنده معنا کمزوري ده اصل کې ناصره کې او قريه وا ناصره او قريه وا الته وسیدل صابئین دا معنا د الله نه سوره بل چا بندګي کوونکې دستور بندګي کوونکې څوک د زبور تابع څوک د یهود نصاراو منځ کې ګروپو چا وې دستور بندګي کړي دا خو بنا برار تقدیر مشرک دي ادم من امن بالله چې ایمان راوړ په الله او پرزو سنې باندې مومن څنګه ایمان راوړي معنا په خلی ایمان راوړې من امنه فصلو په خلی ایمان راوړې من امنه معنا دوام وکي دریم قول علماء ذکر کړی اې دې مثال نشه اسلام موافق خبر الله وکړي چې یو کې حق پرستی او باطل پرسره کتا چې کوم یو حق پرست وي نشه چې معاملې بکی خود پکشتره څلورم قول علماء ذکر کړی دی من امن دادا والذین هادوا سره لګیدل وعمل صالحا عملو کې د شرط برابر فلهم اجرهم ذو الاجر دوی دې درب سره ولا خوف عليهم يرون بيني ولا هم يحزنون بدي غم کوي بالکل خوف حزن مخکې ویل شي ورسا کې بیان دی کوي بني اسرائیل کې واجب عادت دي دوی د ډنډي مسلمانان دي چې زوري منی کې نه منی وَإِذْ أَخَذْنَا اللَّهَ شکر موږ واخصو میثاقکم فوق لو استاسنا ورفعنا پورتم کې فوقکم ساسو د پاسه تور غرا تور منه کې سمجھدار غرا آیات باندې سوال دی چې کله د الله پیغمبر کې به حضور شو لا اکراه فی الدین دین کې اکراه نشته جواب دار چې اجبار دی بل اکراه اجبار کې اختیاري لګل ته چالو وای چې ګوره سم سړی شګند سزا به درکم نه کې خو اختیار شته کنه سم سړی کیږي وکړه الله یې موږ ته ویلي وضو علی ما اتیناکما چې موږ درکړی تاسو را به قوتین ډېر په کوشش باندې وذکر یاد کې ما چې بدی کې دی لعلکم تتقون در پارش الله نه ویریږي کله ازمانه مفسرین وی قران باندې به قوه اخذو بالیمین دوباره دا الله یاد وای
دي کې الله تقوا ده بهترینه تقوا څه معنا قران لکه اصل تتقون ورسا کې زجر آیا د خلکو ومنلو جواب ثم تولیتم الله بیت اسم خواړه من بعد ذلک دین الرسام فلولا فضل الله كفضل الله نه پتا سمنه رحمت لکنتم نویبا من الخاسرین دتاوانینو موسی علیہ السلام داو سنت تاخير د عذاب لوی تان مو کړي وي ورسا کې دی بل قباحت هلګر دی يهودو هلي کوي دافته فورس پرې باندې کار وغیرہ د مایانو بندو دی به ست هلي جوړ کړي کونډې به کې وروا چولي دیکښمه پورس باندې ورا بار کې چا به دې پښتنه ورځ دا ولې موږ کومه دافته فورس کار نه کوو دیکښمه پورس دې کوو لا وسمر جرم یا ډندونه به وېستو مایام بچ دنه شنو ایست بلاره باندې کړی به ریاکشن پورس ونیول تر توشي لګري چې په دې ورځ باندې بدومره راځي شول چې کله بدوی او د سونه کول نو دله پکې به راغس شاله به دي شي وشته به راواخس الله ودا ولي مفسرین د آیات په تشریح کې واجب نقطه بیانې د دنیا ژوند امتحان ژوند دی کله چې الله یوسف په امتحان کې راچوي کوم شي سره دی انسان تعلق الله غفر پراخه په دې ورځ باندې بس کمایان زیات راتله درې قسم خلکو چې دا کار کوي چې امر بالمعروف کوي چې غری نه شو چې عذاب راغی د دوی څخه خنزیرانو بزوګان شو نور چې به دیوالو وروا وختو شکرینه مسخو به ورته چې تاسو مونږ نه نوې منع کړی نو سترګونه وکړي روانه وي درې ورځې پورې ژوند دي صلی الله به مردار کړ دوی دا مسله پټوله الله سخت تاکید وکړي لقد علمتم لام قد علمتم به ماضي ولقد علمتم الذين يقينا معلوم دي تاسو لاغه انسانان چې تجاوز کړي منکم ساسو نه په سبب او تعظیم د خالق دي کې معنا د قطعي په دې ورځ باندې داخله من کړی شي وګنه د کار د مېن نو ست عبادت د پاره وځوا یا سبت کې معنا د فراغت په دې ورځ باندې الله تعالی فارغ دي زمو کو اسمانونو د جوړ کړه اعتداء تجاوز وکي عالم تمی ویل عارف مونه ویل ځکه الله یو وسب تاسو نه داخله خو ډیر مخ کې تیر شي دی پټول الله دا راکاره کړه نفقلنا او ویل مونږه الحمد لله رکون شی بزوغان خاشین ذلیل دا حال بدل قرطبی کې بزوغان و فارم وسپګم کړي وسته مردار شو دا کوم موجوده بزوغان چې دغه اولاد نه لري بلکې هغه وخت کې زجره مسره به الله ختم کړه نو سوال دا دی چې کله به زوګان شونه به خطاب څه پیدا حس کله ریش ویدل ویم دې کې مس اشاره ودی چې زوګان زکه واړه چې داخله لګر دی یو ویم اکثر د انسان سره تشبیه مشابهت لري چې اولی دای به زوګان کړي نو دا سونه ورته وران کړي چې د زړه اثر به بدن باندې ظاهري ښکاریږي نه سید قطب لیکي خو لیکن ظاهر د قران کې دا معنا ده دې بزوګان و فجعلنا سپینګری شوا خنزیران شو فجعلنا نو ګرځوم غلا کله وګرځوم غلا عذاب یا زمير راځي دې راخیلا قریا یلا میان نکالن سمنا عبرت لما وچال بين يدي اچ موجود وما خلفه اچ کوم رسوا وعظ للمتقين تقوا ولا لا لري خلق ونجدي موجود او غائب مو له بك الله وعظ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وسلم